بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. ګرانو کتونکو سلامونه او ستړي مشئ. نن د کال 2026 د فروری 6 تاریخ زه شاه رضا د پښتو ټاکس پلس د پښتو خبرې د انټروډکټري یا تعارفي ویډیو چې تاسو ټول ته په جمع هرکلی وایم. د غنی خان وینا ده چې د رائټینګ یا د لیک ټولو نه ګرانه برخه دا ده چې سړی حیران وي چې زه شروع د کوم ځای نه وکړم، او همدغسې د خبرو اترو ټولو نه ګران کار دا وي چې خبرې ختمې کوم ځای کې. خو زه پریشانه ومه چې د کیمرې مخې ته ما ته د خبرو اترو شروع کول هم ګران و او ختمول هم راته ډېر ګران ښکارېدل. خو توکل په خدای دا د یو ګران کار چې شروع څنګه وکړم هغه وشوه، او امید لرم چې دا خبرې به په ښه طریقې سره ختمې هم شي. د پښتو ټاکس پلس د پښتو خبرې نه به تاسو ته معلومه شوې وي، د دې نوم نه به تاسو ته دا معلومه شوې وي چې د دې چینل مقصد د پښتون افغان د سیاست، تاریخ او کلتور باندې خبرې کول دي. تاسو ته معلومه ده چې پښتو نه صرف یو لینګویج یا ژبه ده، بلکې پښتو یا پښتونولي د پښتنو د ژوند تیرولو طریقه یا کوډ اف لایف یا کوډ اف کنډکټ هم دی. نو موږ به دلته خبرې هم نه صرف په پښتو ژبه باندې کوو، بلکې په پښتو د پښتو یا پښتونولۍ مختلف اړخونه، که هغه پازیټیو دي او که نیګیټیو دي، یا که مثبت دي او که هغه منفي دي، په هغې به هم خبرې اترې کوو. که تاسو د دې چینل د ډسکرپشن نه کتلی وي او د نظره مو تیر شوی وي، نو تاسو ته به دا معلومه شوې وي چې د دې دا چینل د پښتنو د تاریخ، کلتور او سیاسي او ټولني مسلو دپاره وقف دی. زمونږ هدف دا دی، زمونږ هدف په خیالاتو، پیښو او مسلو باندې یو غیر جانبداره، غیر متعصبه او حقیقي معلوماتي ډول خبرې کول دي. موږ به دلته کې د فکر او د احترام وړ بحثونو حوصله افزایي کوو، او دې سره سره د تنقیدي فکر، د کلتوري پوهې او سوله ییز بحث ته به موږ هرکلی وایو، او د احترام، پوهې او علمي دیانتدارۍ سره سم به موږ مختلفو خیالاتو ته ځای ورکوو. ګرانو کتونکو، چې دارنګې چینلونه په دې سوشل میډیا باندې کم نه دي، او په پښتو ژبه د پښتون او د هغې د وطن باره کې هم ګډ چینلونه دي، او ډېر ښه مواد په دې چینلونو باندې د معیار مواد هم وړاندې کیدی شي. خو څنګه چې تاسو ته به معلومه وي چې د دې باوجود په دې موضوعاتو باندې په میډیا باندې چې څومره وخت پکار دی، دومره وخت نه میلاویږي. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو په سوشل میډیا باندې داسې مواد هم ګډ تعداد باندې وړاندې کیږي چې هغه د حقیقت نه لرې، دروغ، د ځان نه جوړ شوی، بې بنیاده، جعلي یا فیک وي. نو زموږ کوشش به دا وي چې داسې قسم مواد دلته کې پیش نه کړی شي، بلکې دا به هم کوو چې په داسې مواد باندې سوالونه اوچت کړو او د هغې حقیقت څرګند کړو. دې وخت کې چې ماته زه تاسو ته دا ویلی شم، لکه د پښتنو تاریخ باره کې دا ویلی شي چې د پښتنو تعلق چې دی هغه د بني اسرائیلو هغه لاست ټرایبس چې دي، یا ګمشده قبیلې یا ورکې قبیلې چې دي، هغې سره دی. او دا هم ویلی شي چې
د پښتنو یو مشر کیس عبدالرشید زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناستو او خبرې اترې کړې وي او بیا اسلام قبول کو او ایمان راوړو او څه عالمان په دام وي چې په څه غزواتو کې هم عیسی غشتي و. اوس خبره دا ده چې د دې خبرو څه ساينسي څه ډاکومنټري څه ثبوتونه شته څه دلیل شته، نو په دې داسې خبرو باندې به سوالونه اوچتو او بحث به پکاو. دې نه علاوه چې دی وخت کې ما کوم سوچ ترازی نو تاسو به کتلی وي چې په سوشل میډیا باندې ډیر داسې شعرونه ډیر داسې مواد هغه چا مشهور سړی یا چا مشهور پاپولر شاعر پسې وتړلی شي او دا څوک سوچ نه کوي چې دا د هغه شعر دی او که نه دی. لکه دی وخت کې ماته چې کوم یادېږي لکه تاسو به کتلی وي په سوشل میډیا باندې یو ډیر عام یو شعر دی وایي چې د خوشحال سلام په هغه شازلمو دی کمندونه چې د ستورو په اسمان دي، وایي دا د خوشحال خان شعر دی، حالانکه دا د خوشحال خان شعر نه دی. داسې دارنګې ډیر شعرونه غني خان بابا پورې وتړلی شي چې دا د غني خان شعر دی، حالانکه دا د غني خان شعر نه وي. نو وجه یې دا ده چې سوشل میډیا باندې خلک چې څه وویني نو هغه وړاندې کړي، نورو ته یې بیانوي چې دا داسې دی او دا، حالانکه هغې کې حقیقت نه وي. نو د داسې څیزونو حقیقت به موږ څرګندو دلته. ګرانو کتونکو، زه د افغان تاریخ، سیاست او کلتوري موضوعاتو باندې ځان عالم نه ګڼم او حقیقت دا دی چې زه عالم یم هم نه، خو په دې موضوعاتو د یو سټوډنټ یا د شاګرد یا د طالب علم دعوه ضرور لرم. نو په دې وجه باندې به موږ دلته کې داسې پوهانو ملګرو ته هم بلنه ورکو چې د دې موضوعاتو باندې ژور نظر لري، تجربه لري، د دې موضوعاتو باندې هغه علم لري، هغه سره به هم په داسې موضوعاتو باندې خبرې اترې کول غواړو. د دې نه علاوه که زموږ کتونکو سره داسې څه مواد داسې څه ویډیو وي د معیار مطابق، زموږ د معیار مطابق وي، نو هغه به هم موږ په دې پښتو ټاکس پلس د پښتو خبرو باندې وړاندې کوو. نو خبره دا ده چې په دې اخر کې به زه دا ووایم چې په دې ویډیو کې به تاسو ته خامۍ ښکاري، خامۍ به څه وي، د کیمرې خامي به وي، د آډیو خامي به وي، د ویډیو خامي به وي، د لایټینګ خامي به وي، خو دې کې چې څومره که د انکریجمنټ میلاو شي او تاسو کتونکو نه که انکریجمنټ وي، نو په دې سیزونو کې د دې په پروډکشن کې د دې په وړاندې کولو کې به موږ بهتري امپروومنټ خواله راولو. اخر کې به زه دا خواست کوم چې دا چینل سبسکرایب کړئ، د آیکن بټن هم دباو کړئ او خپلو ملګرو، خپلو خپلوانو سره، ملګرو سره دا چینل شیر کړئ او هغوی ته دعوت ورکړئ چې سبسکرایب یې کړي. او د دې نه علاوه ټولو کتونکو ته دا درخواست دی چې په کامنټس کې خپل رائے ظاهره کړي، خپل اوپینین ظاهر کړي، هغه به د موږ دپاره به دا وي چې موږ د هغې په رڼا کې د تاسو تجویزونو، د تاسو کامنټس په رڼا کې نور امپروومنټ راولو. د دې ټکو سره زه بیا یو ځل تاسو مننه کوم، شکریه ادا کوم چې تاسو دا ویډیو وکتو او یو ځل بیا به درخواست کوم د سبسکرپشن او د آیکن بټن دباولو او دعا کې یاد ساتئ. د الله په امان.